نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. نیمه شپه ناظر زګروی کاوه او د ځان له درده کړېده. له ماجبینې لاره ورکه وه او نه پوهېده چې ناظر ته درمل له کومه کړي. ناظر خپل ځان ملامت باله او ویې ویل چې که د ګڼې ګوڼې ځایونو ته نه وای تللی په کرونا نه اخته کېده. اوس به له ګلالۍ څخه واورو چې د ډاکټر لخوا کوم بد خبر اوري. ډاکټر صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی. خیر وسی. رښتیا په کلینیک کې څه خبرې دي؟ حالت ښه نه دی. د یوې خوا ناروغان ډېر دي او له بلې خوا د ډېرو ناروغانو وضعیت ښه نه دی. دا څه حال دی؟ خدای دې رحم وکړي. آمین. ډېر خطرناک وخت راغلی دی. زه دې ته حیرانه یم چې د کرونا وبا ورځ په ورځ ډېرېږي او د ناروغانو شمېر مخ په زیاتېدو دی. دې کې د خلکو ګناه ډېره ده. هغوی په خپله په لوی لاس د ځان سره ظلم کوي. څنګه ډاکټر صاحب؟ د ډاکټرانو او صحي کارکوونکو خبرو ته پام نه کوي. بابیزه یې ګړي. خو کله چې په کرونا اخته شول هغه وخت بیا پښیماني کوي چې کاش کې صحي لارښوونو ته مو پام کړی وی. بیا نو پښیماني ګټه نه لري ډاکټر صاحب. هغه زموږ د کلي ژرندګړی بابا اسلم څنګه دی؟ هغه خوارکي د ژوند پوه پرې کړ. وی هغه خوارکی مړ شو؟ هو. انا لله و انا الیه راجعون. مونږ خپله ډېره وسه وکړه خو د بابا اسلم ژوند ونه ژغورل شو. ډېر مې زړه ورته خفه شو ډاکټر صاحب. بابا اسلم یوازې زموږ د کلي ژرندګړی نه و، هغه زموږ د کلي مخور بني ادم و. ډېر یو سپېڅلی سړی و. الله پاک د جنت فردوس ور په برخه کړي. آمین. هغه هم له ځان سره زیاتی وکړ. کاشکې د ناروغۍ په اول سر کې ځان قرنطین کړی وی، خپله کوټه به یې له نورو بېله کړې وی. په دې وبا کې قرنطین ډېر ضرور دی. کم له کمه د کورنۍ نور غړي په دې مرض له اخته کېدو نه ژغورل کېږي. همداسې ده ډاکټر صاحب. په کورونا اخته ناروغان باید ډېر تاوده او اوبلن څښاک وکړي، میوه ډېره وخوري او له ترکاري نه په خپل خوراک کې ګټه واخلي. ته ښه وایې ډاکټر صاحب. خدای خبر که هغه خوراکي به میوه هم خوړلې وي. میوه او ترکاري د مرض په مقابل کې د انسان د بدن مقاومت ډېروي. مرض ورباندې په اسانه تیریږي. خدای بخښلي نوره بې پروایي هم وکړه. هر چیرته لاړ داسې ونه کړ چې د ګڼې ګوڼې له ځایونو نه ځان وساتي او هلته لاړ نشي. ډاکټر صاحب خدای پاک د زموږ ځینې وطنوالو او کلیوالو ته نیک وښیي. هغوی دا وبا بابیزه ګڼي. ډېر خو ملنډې پې وهي چې وبا هېڅ نشته. که خلک دا فکر له سره لرې نه کړي دا وبا به لا زیاته شي او خدای مکه ډېره نوره مرګ ژوبله به رامنځته کړي. شکیبا څه وایې مورې؟ وانجلۍ د څه شي چرتونه واخلې چې دیګي ته دې پام نه دی؟ وی شیدو سر کړی. دیګ دې په نغاري باندې کړی او پام دې ورته نشته. وی ساپي څه شوه؟ دا ده دلته ده. دا دی راکوز مې که. ولې لکه چې لاس دې وسو؟ نه لږ تا ور ورسېدو. داسې مه کوه ولورې. غوا هسې هم ډېرې شیدې نه کوي. هغه هم چې نیمه یې په جوش کې تویې شي څه شی به ترې پاتې شي. ښه ته دا وایې چې د څه شي چرتونه واخې؟ همې دې ته چرت وړی وم. هلک په نسو مړ پیدا شوی دی. هغې ته مې زړه خفه دی مورې. وی څه پیښې وو چې ماشوم یې زیان کړی؟ زرمینې ترور ورسره ضد کړی و. زرمینې ورسره ضد کړی او بیا یې ماشوم زیان کړی؟ هو ولې حیرانه شوې؟ څنګه به نه حیرانېږم ولورې. زرمینې په څه شي ورسره ضد کړی؟ حمیده خوارکۍ ناروغه وه. د څارویو چکۍ نیولې وه. له ناروغۍ خبره یم لورې. ناروغي چې سخته شوې وه قمبرګل ډاکټر ته وروستلې وه او دارو یې ورته اخیستي وو. لکه چې دارو پېښه نه وو لګېدلې چې ماشوم ته ایسته شوی دی؟ نه نه مورې دا خبره نه ده. زرمینې ترور د حمیدې له لاسه د دارو کڅوړه اخیستې نیره پرېښې چې دارو وخوري. وی د زرمینې ماغزه خراب شوي که څه چې داسې کړي دي؟ نه ماغزې روغ جوړ دي خو ما درته وویل چې له حمیدې سره یې ضد کړی و. نو زرمینې څه ویل چې ولې د حمیده دارو نه خوري؟
ویلې چې دارو زما په لمسي بد لګي، د حمیدې ماشوم ته به نقصان ورپېښ کي. وی دې هلته وګوره. حمیدې او قمبرګل که هر څو ورته قناعت ورکړی، خو دا قانع شوې نه ده. آخر هغه دی لمسی زیان شو. خدای دې زرمینې ته انصاف ورکړي چې خپله په څه نه پوهېږي، خو د ډاکټر خبره خو دې ومني. شمسه تم ستړی مشي. خوار مشه غوټې خوري؟ څنګه دې لیمسي ته وکتل؟ همداسې. خیر دی، کله تر اوسه نه دی خرڅ شوی، یو ورځ به خامخا خرڅ شي. د بازار کاروبار همداسې وي. زه د خپل کار درته وایم، کله دومره ډېرې جامې ګنډولو ته وي چې د سرګرولو ته نه وزګارېږم، خو کله بیا لاس تر زنې ناست یم چې څوک یو جوړه جامه ګنډولو ته راته راوړي. ته ښه وایې جانداده وروره، هر کار همداسې دی، خو زه هیله له لاسه نه ورکوم. ای شاباس، دا د ګل خبره وکړه. بني آدم چې ناامیده شي بس داسې وبوله چې په مرګ حساب دی. رښتیا د کو خو درته ووایم، هغه لکه چې خرڅې شوې دلته خو مې ونه لیدې. او هغه خرڅې شوې. د لیمسي کوخې خلک ډېر خوښوي. یو دوه ورځې مې په دوکان کې ایښې وې، بیا خریداران ورته پیدا شول. زه هغه هم چې خرڅې شوې زموږ ښه قسمت دی. شمسه ته دې سبقونه وایي که څنګه؟ هو جانداد استاذه، مې سبقونه وایم او هم نور کتابونه لولم. ډېر ښه کوي، سبق ډېر ښه شی دی. نور ته څه شي کتابونه لولې؟ زموږ په ښوونځي کې یو کتابتون جوړ دی، هلته هر قسم کتابونه شته. کله کله ورځم او کوم کتاب چې مې خوښ شو له ځان سره یې کور ته وړم، چې ومې لوست بیا هغه وراوړم او بل ترې اخلم. آفرین، بني آدم په کار ښه ښکاري. همدا چې ته سبق لولې دا خپله یو غوره کار دی. زما بیکاري هېڅ نه خوښېږي. ته دې مور ته وګوره څومره خواري کوي. د لیمسي جوړول او یا کوخو جوړول اسانه کار نه دی. څومره به یې لاسونه پې ستومانه کېږي. ولې به نه ستومانه کېږي؟ وایي که یو کار دی له موره زده کړه. همداسې کوم. جانداد استاده، زه راغلی یم چې شمس ته یو جوړه جامې وګنډې. ډېره ښه ده، شمس تعلیمن دی. ډېر ښه رختونه مې همدا پرون راوړي دي. بیه یې څنګه ده؟ بیه یې ډېره مناسبه ده. که د رخ دوکان ته لاړه شي داسې رخ چې زه در باندې خرڅوم دې بیه نشي پیدا کولی. بیا خو سمه ده. شمس دې رخ خوښ کي بیا به یې زه ناب واخلم. دغه شین رنګ مې خوښ شو. دا ډېر ښه رنګ دی. دې ته د ښار خلک پستهي رنګ وایي. اوس راته ودرېږه چې زه دې ناب واخلم. قمبرګل وروره، ته هم دلته په کوټه کې کښېنه، زه درته یوه شیبه کې چای تیاروم. چای نسخم خورې، کور دې ودان. ولې به یې نه څکې وروره؟ په دې ورځو کې بایده دي چې نه څوک د چا کره چای وڅکي او نه خو شي چا کره ورشي. د کورونا وبا ګډه ده خورې. بس خوښه دې نو. ښه ته دې دا سودا وګوره چې زه خو به کم نه وي. زه ځم چې بیا راباندې ناوخته کېږي. پوره ده وروره. مه کوه درته وایم، زه در سره نورې لوبې نه کوم. ولې به یې نه کوې؟ اوس چې زما نوبت شو تښتې. امیده تاسې نه غلي کېږئ؟ زه پرېږده خورې، ماشومان دي نو. څه ووایم وروره، هره ورځ یم دا حال وي. نوره یې راته حوصله بیخي ختمه کړې. ښه رښتیا ودې نه ویل چې سودا تا څنګه راوړه؟ جانداد په دوکان کې کار کوو، سودا یې ما ته راکړه چې رایوړم. ته هېڅ په خبره نه پوهېږې. اوس به زه در سره پوه شم. زرغونې په ژړا کړه. مه یې وهه هلکه. دا خو کار وخت همدا حال وي. ډېره به دې په عذاب کې فاطمې خورې. پوښتنه یې مه کوه قمبرګله، پوزې ته یې راوستی یم. ټوله ورځ په کور کې تېروي. په ډېرو مویلو یې زما خوله ستړې کړه. رښتیا هم چې ارامول یې ډېر سخت کار دی. آفرین دې ستا حوصلې ته وي. سمندر استاده، ګواکې کار مو لکه چې اسانه شو. څنګه اسانه شو رحیم دادا؟ ملا صاحب له جومات راووت. دا ده چې کنو ته راځه چې ورشو او خبره ورسره وکړو. دا به ښه کار وسي. ته صبر چې زه ورغږ کړم چې لاړ نه سي. هله نو ملا صاحب و ملا صاحب ودرېږه چې در سره کار مو دی. راځئ ولاړ یم.
سلام علیکم ملا صاحب. ملا صاحب ستړی مشه. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاتو. تاسو دواړه ستړي مشئ. خیر خو څنګه مو غږ را وکړ؟ د دې لپاره مو درته غږ وکړ چې په جومات کې اعلان وکړي او کلیوال خبر کړي. د څه اعلان وکړم؟ دا د چې ته لکه چې خبر نه له څه نه؟ بابا اسلام په حق رسېدلی ملا صاحب. اوس کلینیک ته ځو چې جسد یې راوړو. انا لله و انا الیه راجعون. الله تعالی دې وبخي. له ناروغۍ خبروم خو فکر مې نه کوو چې دومره دې ناروغ وي. کورونا ناروغۍ بیخي له پښو غورځولی و ملا صاحب. په کلینیک کې بستر و. رب العزت دې جنتونه ورکړي. امین. الهی امین. بس چې د الله تعالی رضا وي زمونږ او ستاسو قبوله ده. زه سمندر او د بابا اسلام ځینې خپلوان ځو چې د کلینیک نه د بابا اسلام جنازه راوړو. واقع تر بابا اسلام د جنازې اعلان د جماعت په لاسپیکر کې وکړه چې ټول خلک خبر شي او جنازې ته راټول شي. که زما منې په داسې حالاتو کې چې کورونا ورځ تر بلې خورېږي ګډه ګوڼه مه جوړوئ. د جومات له اعلانه تېر شئ. ما خو همدا اوس کورونا ونیسي ملا صاحب. دا داسې کړو بابا اسلام ډېر فقیر او عاجز بني ادم و. غم یې ډېر دروند دی. ته لا په دې ورځ کې بیا چې بیروبار مه جوړوئ. د بابا اسلام مرز عام خفه کړم رحیم دا ده. خو که احتیاط ونه کړو او بیروبار جوړ کړو د کورونا ناروغي به تر هر کوره ورسي. ولې نه پوهېږي؟ نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویي ډرامه. جانداد خپل کور ته د کمبرګل په لاس سودا را لېږلې وه. کمبرګل له خپلې خور فاطمې سره په خبرو بوخت و خو د امید او زرغونې شورماشور دومره ډېر و چې د هغوی مجلس یې ګډوډ کړ. اوس به بیا هم له کمبرګل څخه وارو چې ولې امید او زرغونې ته په غوسه دی. واوا زما کاغذي الوتکه څومره ښه روانه ده. زرغونې هلته وګوره. امید یوه پاڼه راکړه چې زه ځان ته تیاره جوړه کړم. کتابچه مې هلته پرته ده. ورشه در واخله. ښه اوهو ورته وګوره امیده څومره ښایسته تیاره مې جوړه کړې. اوهو دا څومره ښه الوځي. ته صبر خپل ورپسې خوشي کړم. واوا دا څه کوې زرغونې؟ امیده ته ماشوم یې؟ دا څه شور مو جوړ کړی؟ دا ښه کار نه دی. کتابچې پاڼې د دې لپاره دي چې کاغذي الوتکې ترې جوړې کړئ. نو د کتابچو په پاڼه څه وکړو ماما؟ کتابچه مو هسې هم په درد نه خوري. پرېږده چې ساعت مو تېر وي. تاسې څنګه خبرې کوئ؟ کتابچې خو د لیکلو لپاره دي. قلم را واخلئ خپل درسونه مو په کتابچو کې ولیکئ چې ښه مو زده شي. ښوونځی هسې بند دی ماما. هسې لیکل را باندې مه کوه. نو ښوونځي خو به ټول عمر نه وي بند. تاسې اوس په کور کې خپل درسونه تکرار کړئ او په کتابچو کې ولیکئ. هر وخت چې ښوونځی خلاص شو بیا به ورته ښه تکړه وئ. چې ښوونکی نه وي زه درس نشم زده کولی ماما. ښه نو چې داسې ده بیا مو خپلې کتابچې په یو خوندي ځای کې کېږدئ چې خراب یو څیرې نه شي. هر وخت چې ښوونځي پیل شو بیرته به یې راواخلئ او لیک لوست به پکې وکئ. پرېږده اوس مو له ساترۍ مه باسه. ښوونځی هسې هم بیا نه خلاصېږي. زرغونې الوتکه دې در واخله چې بیا یې په هوا کړو. هله د قمبرګل مورې ته دې خوا را وګوره. څه وایې؟ دا سترګې دې ولې سرې دي؟ وښځې ژړلې دي؟ نه
نوې دي ژړلې. که د خبر هر څومره پټه کې سترګې دې حال وایي څه شوي دي؟ هیڅ هم نه، هسې مې زړه ډک دی. یاره خو زما دې اندېښنه کړه و د قمبرګل مورې، څه خبره ده؟ نوره به نو څه خبره سي وا سړیه، خوشحاله وم چې د قمبرګل ماشوم به پیدا سي او له کلونو وروسته به مو په کور کې د ماشوم غږ پورته سي، خو ارمان مې نیمګړی پاته سو. هی خدای ته صبر وکړه، ډېر غم مه کوه. بس د ماشوم به په دنیا کې د ژوند قسمت نه و، اوس خو په ژړا بیرته نه را ژوندی کېږي. ملامته ټوله امیده ده، خپله خو سپیره ده، مونږ یې له ځان سره سپیره کړو. او ښځې دا ته څه رقم خبرې کې؟ امیده خو لیونۍ نه ده چې خپل اولاد به په خپله مړ کوي. امیدې زما خبره نه منله، که ډاکټر ته نه وای تللی او تلویزیوني معاینات یې نه وای کړي نو ماشوم به نه تاواني کېده. څه خبره نه، دا بیا پټه له خپل میړه سره تر کلینیکه رسېدلې وه. په دې خبرونو ډاکټران له ما ته ښه پوهېږي، تاسې زړه ته اچولې ده. بس خدای دې هغه ورځ ړنګه کړي چې دا بدبخته زموږ په دروازه راننوته، چې زما پر انګړې پښه ایښې، له کور نه مو خوشحالي او ښې ورځې کډه وکړه. د خدای خاطر وکړه و ښځې، غلې شه، دا ته څه وایې؟ قمبرګل او امیده هسې خفه دي، که ستا خبرې واوري له ډېر خفګانه به یې بیخي زړونه مات شي. السلام علیکم سید محمد کاکا، ستړی مشي؟ وعلیکم، مخوارېږي مجیده، ته ستړی مشي، څنګه دې خواته را پیښ شوې؟ زما دلته له چا سره کار دی، خو ته ووایه چې څنګه د ولسوالۍ له دفتره راووتې؟ ولسوالۍ ته په یو کار پسې راغلی وم مجیده. په لاس کې دې کاغذونه دي، دا د څه شي دي؟ دا د کلي د شورا کاغذونه دي، ځینې کارونه یې پاتې وو، ځکه ولسوالۍ ته راغلم. سید محمد کاکا، ته خو د کلي د شورا رئیس نه، نو د شورا د کار په خاطر ته ولې ولسوالۍ ته راغلی؟ دا خو په تا پورې اړه نه لري. که د شورا رئیس نه یم، د شورا غړی خو یم، دا ټول د ملا صاحب له لاسه لالهانده یم مجیده. هغه څنګه؟ ملا صاحب په دې کې ولې ګرموي؟ پوه نه شوم. ملا یو بې خبره او بې پروا سړی دی مجیده. کلیوالو باید د کلي د شورا رئیس نه وای ټاکلی، ټولو باید ما ته رایه راکړې وه چې له کاره سره بلد یم، خو کلیوالو زه ونه ټاکلم. اوس هر وخت له ملا صاحب څخه خپل کارونه پاتې وي او ترې خبر هم نه وي. داسې مه وایه سید محمد کاکا، ملا صاحب ډېر رښتینی او صادق سړی دی، د خپل صداقت په خاطر کلیوالو رایه ورکړې ده او د کلي د شورا رئیس یې ټاکلی. ما پسې لکه چې عسکر ګرځي مجیده، ما خو هم کوم وخت له چا سره دوکه نه ده کړې. د دوکې خبره نه ده سید محمد کاکا، ما اورېدلي دي چې ته یو وخت د برکلي د شورا خزانه دار وې، خو خلکو بیرته ایسته کړې. مجیده مطلب دې څه دی؟ سپینه خبره کوه، زما یې په دې ببولالو سره نه خلاصېږي. ما سپینه خبره وکړه سید محمد کاکا، زه حقیقت وایم، خو ته ما ته دا ووایه چې له برکلي سره شوې مرستې څنګه شوې؟ د څه شي مرستې مجیده؟ ستا ماغزه خراب دي، مرستې نشته، هسې اوازې دي. زه ورشه چې زه هم کار لرم. قمبرګله و قمبرګله، څه وې جانداد استاده؟ دې خوا راشه. ښه ده درځم. هلکه قمبرګله، ښه دې زه ولیدم، خو لاره دې چپه کړه او هېڅ دې راته ونه کتل، که غږ مې در باندې نه وای کړی، همداسې بې سلامه او بې کلامه تېرېدې رانه. پام مې نه و، که نه درته راګرځېدم. دا د څه شي چورتونه وهې چې په لاره څوک نه ویني؟ هغه سودا مې در کړې وه چې زموږ کور ته یې وروړه، هغه دې څنګه کړه؟ ومې رسوله، فاطمې خور ته مې ورکړه. څنګه زموږ کور کې خو خیرت و؟ ورکې که پوښتنه یې مه کوه. ولې څه خبره وه؟ ورخطا کېږه مه، نور خیریت و، خو زرغونه امید ډېر بدل شوي دي. هغه څنګه؟ مخکې ښه ښوونځي ته تلل، هم یې سبقونه لوستل او هم یې ادب زده و.
لکه چې تا سره بیادبي کړې ده. زما خورۍ نه دي، زړه مې ورته سوځي. که سبقونه ولولي د دوی پکې ګټه ده، او که ادب یې زده وي په ټولو به ګران وي. ته خو ووایه چې څه یې کړي دي. څه ووایم؟ ګورې په شور او غالمغال په سر اخیستی و، یو بل یې ټېله کول، یو بل ته سپکې سپورې ویلې. وروسته چې لوبې پیل کړې د کتابچې پاڼې یې څیرې کړې. صبر چې زه کور ته لاړ شم، د دوی سره به ګورم. اوس زما په خبره مه وهه. تا پوښتنه وکړه که نه درته مې نه ویل. الله پاک دې رحم و کرم وکړي چې دا وبا خلاصه شي. د کرونا وبا د ټولو خلکو ژوند ورته ګډوډ کړ. چې وبا نه وه دوی ښوونځي ته تلل، نیمه ورځ به یې هلته سبقونه لوستل او نیمه نوره ورځ به یې د مکتب کورني کارونه یې کول، یو ساعت به یې لوبې هم کولې. خو اوس هر څه سرچپه شول. جانداد استاده، وبا به وي، خو ماشومان او د ښوونځي زده کوونکي باید خپل سبقونه هیر نه کړي. که ښوونځي ته نه ځي په کور کې د سبقونه ووایي. څوک یې ورسره ووایي. کاشکې چې زما لیک او لوست زده وای، ما به خپله ورسره ویلی وای. رحیم دادا، واقع څه وایه سمندر استاده؟ کټ همدلته کېده. دا ده چې که نو ولې؟ یو ځل به ډاکټر ته ورسو، د کلینیک نه چې مړی وباسې له ډاکټره به اجازه اخلي، هغه به کاغذ درته لیکي. واقع دا ده چې که نو سمندر استاده، زه په دې شیانو نه پوهېږم. بله دا چې واقع بابا اسلام په زړه ټک راکړی، ډېر ورته خفه یم. مخ به یې څنګه ګورم؟ چې داسې خبره وایې بیا خو به مې بل کس له ځان سره ملګری کړی و. ته مې بیخي له ځان سره نه راوستلې. زه خیر هر څه چې ته وې واقع زه به هماغسې وکړم. ځان تکړه که چې د بابا اسلام مړی یو ځای تر کلي رسوو. زه سمه ده. ورونو څه خبره ده؟ ولې دلته راغلی یې؟ ډاکټر صاحب دا ده چې که نو دلته زموږ یو کس پاک رسېدلی دی، واقع د هغه جنازې پسې راغلي یو. هلته په کلي کې کلیوالو او خپلوانو یې د ګور او کفن غم ورته کړی دی. که لږ زر یې راته وسپارې ښه به وي. د مړي نوم راته ووایي. واقع نوم یې خاورې بابا اسلام و. وروره ستاسو ناروغ د کرونا په ناروغۍ وفات شوی، موږ د هغه مړی تاسو ته نه درکوو. څنګه به یې نه راکوئ ډاکټر صاحب؟ واقع دا ده چې که نو سمندر استاد رښتیا وایي، موږ یې مړی درنه غواړو. تاسې خفه کېږئ مه. دلته زموږ کارکوونکو د هغه د تدفین او تکفین غم کړی دی، تاسې ترې بېغمه یاستئ. موږ به څنګه ترې بېغمه سو؟ دا خو لوی شرم دی چې زموږ مړی پردي خلک راته ښخ کړي. واقع سمندر استاد ښه وایي، موږ پوه شو او زموږ مړی پوه شو. دا ده چې که نو تاسو ته حاجت نشته چې زموږ مړی ښخ کړئ، موږ خپل مړی درنه غواړو. وروره ته لږ غلی شه، هره خبره باید په ارامه وشي. زه ستاسو خبره منم چې هر څوک پوه شه خپل مړی پوه شه، چې څنګه یې خوښه وي هماغسې یې ګور او کفن ورته کوي. خو څه؟ خو دا چې اوس حالت بدل دی، د کرونا وبا راغلې ده. که په جنازه کې ډېر کسان سره راټول شي، جوړ کسان به هم په همدې ناروغۍ اخته شي. واقع چې وبا راغلې نو چاره څه ده؟ چاره یې دا ده چې ستاسو مړی د کلینیک پرسونل خاورو ته سپاري. نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیویی ډرامه. مجید له سید محمد سره په ولسوالۍ کې مخ شو او له هغه څخه یې ولسوالۍ ته د راتګ علت وپوښت. سید محمد د شورا له رئیس څخه شکایت وکړ چې د شورا چارې نشي سمبالولی او دی مجبور دی چې د رئیس کارونه خپله وکړي. اوس به له سید محمد څخه واورو چې کریم له کومې خبرې خبروي او د پیسو ګټلو کومه لارې پیدا کړي. سید محمد کاکا پس ډیره وخت زموږ دکان ته راغلی، دا ووایه چې د یخ څه غم درته وخورم او که د ګرم. خیر یې سي کریم وراره، زه خو وایم چې تیر شه ترې.
نه داسې خو نه کېږي کاکا. خانو چې ټینګار کوي یخ به ښه وي. تږی یم، جوس څه شی راباندې وڅښه چې تنده مې ماته شي. همدا اوس یې درته رااخلم. دا د جوس بوتل مې په یخو اوبو کې اچولی و، ویې څښه. خیر یې اوسې وراره، هسې د ځان تاواني کړو. خپل دوکان دی کاکا، د تاوان په کیسه کې مه اوسه. دا ووایه چې دوکان دې څنګه روان دی کریمه؟ څه ګټه مټه کوي که نه تام خپلې بوجۍ دموي؟ نو د کورونا بلا مړې د لاسه دوکانداري په ټپه ولاړه ده او ګټې م سر خوړلی. ایله مچان شړم چې دا څنګه هر څه د یوې مخې خراب شول. خو بس د کله نه چې کورونا راغلی ټول کارونه خراب شوي. دومره پیسې چا سره نه دي پاتې چې کور ته دې پې سودا واخلي. اوله دا د رښتیا وویلې کریمه. لار چانه چې پوښتنه کوم زړه خوري. اول دا ماته وګوره، خالی جیب ګرځم. یو تنه یې سید محمد کاکا، ستا په شان ډېر دي چې کمیسي جیب لري خو پیسې نه. خو زه د نورو په شان نه یم کریمه، بس تا دعا پکار ده. دا خالی جیب به ډېر زر له پیسو ډک شي. کومه خزانه دې پیدا کړې که څنګه چې داسې غوړې غوړې خبرې کوي کاکا؟ بس خزانه یې وبوله کریمه. دې غریبۍ او مفلسۍ ته په داسې منډه درته ورکم چې بیا په ټول عمر سید محمد ته نږدې رانشي. څنګه په خبره دې پوه نه شوم. بس ډېر زر به یې وګورې چې څنګه مې ژوند بدلیږي. یو داسې ځای مې پیدا کړی چې که غشی مې ولګېدو نو زه خو څه چې ستا برخه به هم پکې کېږي. چې دا خزانه دې چېرته په نښه کړې کاکا؟ مقصد چې ماتې نه ونه باسې ګوره. تا به ولې ترې باسم لکه خپل زوی را باندې ګران یې. بس دعا کوه چې کار مې وشي. ته خو مې لږ په کیسه پوه که ګوندې زم در سره مرسته وکړم. اوس وخت نه دی کریمه چې ورځې راشي بیا به دې په هر څه پوه کړمه. خو چې کوم کار مې درته وسپاره پښې به نه باسې. وایم بېغمه شه کاکا، کریم وراره دې د نیمې لارې سړی نه دی. یوازې غږ را باندې وکړه، غږ. امیده زرغونی پورته شي هلې، هره ورځ تر غرمې پورې پراته یې. وی زرغونی تا ته وایم منجلۍ غږ مې نه اوري؟ څه وایې مورې؟ هله زر پاڅېږه، دا وخت د خوب دی. ها سمه ده پاڅېږم. وی وانجلۍ تا خو بیرته سترګې پټې کړې لکه چې په خبره مې نه پوهېږې که څنګه؟ مورې تا څنګه ځان کون کړی دی امیده؟ زر جګ شه، هله زر کوه. پرېږده چې ویده شم مورې، څه شته مې راویښوې. مخکې خو دې د ښوونځي لپاره وخت راپاڅولو مورې، اوس خو ښوونځی هم رخصت دی، ولې مو خوب ته نه پرېږدې؟ رښتیا وایي مورې، ښوونځی به مو ټول عمر نه وي رخصت، آخر به شروع شي. نو تر هغه وخت چې شروع کېږي مورې موږ پرېږده چې د هر وخت مو زړه غواړي خوب وکړو. خوب نشته، هلئ زر کوئ، وختي به پاڅېږئ. نو وختي مو څه ته پاڅوې مورې؟ چې بد عادت نه شئ زرغونې، یو ځل چې په ناوخته پاڅېدو عادت شوئ بیا به د ښوونځي په ورځو کې په خپل وخت نه پاڅېږئ. بېغمه اوسه مورې، پاڅېږو. بس کوئ، ډېرې خبرې مه کوئ، زر پاڅېږئ، مخ او لاسونه مو ومینځئ چې چای وڅکئ. نه مورې، چای نه څښو، خیر ده مورې، خوب ته مو پرېږده. زرغونې مه مې ځوروه، زر پاڅېږئ، په ډېرو ویلو مو ستړې کړم. ښه نو موږ پرېږده نو. نه مو پرېږدم، هلئ پورته شئ، زر کوئ. ایش خدایه. حمیدې څه وایې قمبر ګله؟ ته کېنه. څه شي ته مې کېنوې؟ چې درمل دې وخورې، شیدې مې هم درته راوړي. زه درمل نه خورم. ولې نه خورې؟ بس نه یې خورم. ناروغۍ دې نږدې مړه کړې وې حمیدې، ماشومه خو نه چې درمل دې نه خورې، حالت به دې نورم خراب شي. بس پرېږدی چې خراب شي او مړه شم،
نوره له دې ژونده ستړې شوې یم. داسې خبرې مه کوه، راپاڅه چې بیا درنه خفه کېږم. کوم وخت چې امیدواره وم او درملو ته مې اړتیا وه، مور دې ورته پرې نه ښودم. کلیواله به داسې کېدم، ماشوم به مې ولې ضایع کېده. خبره دې منم، ته رښتیا وایې، مور مې ملامته ده، خو اوس اوبه له ورخه تېرې دي، هېڅ هم نشو کولی. زه له څه وخته چې دې کور ته راغلی یم، ستا د مور د لاسه مې ښه ورځ نه ده لیدلې. هر وخت یې راسره دغسې کارونه کړي، هر کار کې مې کار لري. ګوره مې اوس ډېرې خبرې مه را یادوه، تېرې هېر که، بس همدا به د قسمت و. زه یې نشم هېرولی، مور دې زما د ماشوم قاتله ده، دا به هېڅکله مې هېر نشم کړی. غبرګله غلی شامې دي، وا به وړي، په داسې خبرو ښه نه ښکاري. بس که ښه ښکارم او که بده، خو سپینه خبره درته کوم. یو ځل مې درته ویل چې هېرې که، د دې فکرونو خبرو پر ځای د خپل صحت ته پام وکړه او د راتلونکي خیر وغواړه. راتلونکي ته مې نوره هېڅ تمه نشته. یو ارمان مې درلود، هغه هم ستا د مور د بې ځایه عزت له لاسه نیمګړی پاتې شو. خدای به هر څه اسانه کړي. هله نه، ته اوس راجېږه شه، درمل دې وخوره. هله شه بس. دې چې پر کټ خو مې اوږې را ماتې کړې سمندر استاد. دا ده چې که نو لږه دمه به جوړه کړو. احتیاط کوه رحیم دادا، نږدې و چې چپرکټ دې مات کړی وای. ګواکې له یوې خوا ستړی یم او له بلې خوا مې ډاکټر ته غوسه راغلې ده. ډاکټر به هم ملامته و رحیم دادا. څنګه ملامت نه کړم؟ ګواکې موږ خو پردي خلک نه یو چې د بابا اسلام مړی یې را نه کړو. خبره د خپلو او پردیو نه ده. دا ده چې که نو هسې به لنډې را باندې ووالې، نور هېڅ خبره نشته. ډاکټر ښې خبرې وکړې، وویل چې په جنازه کې د خلکو راټولېدل د هېچا په ګټه نه دي. ډاکټر یې لاسه چې زه له ملا صاحب نه هم ګیله منیم، واقع هغه هم په نیمه لاره کې پرېښودو. ملا صاحب ته ولې په غوسه یې؟ خو هغه هم زما او ستا خبره ونه منله. که ملا صاحب کلینیک ته راستلی وی، دا ده چې که نو ډاکټر به خامخا د بابا اسلام مړی راکاوه. ملا صاحب تر موږ ښه پوهېږي رحیم دادا. ډاکټر هم هماغه د ملا خبرې کولې چې د خلکو راټولېدل ښه نه دي. له دې نه معلومیږي چې کرونا خطرناکه ناروغي ده. زه او ته ناخبره یو. سمندر استاده، د بابا اسلام څهره مې چې سترګو ته ودرېږي، زړه مې غوټو غوټو وخوږېږي. باقي زړه مې وایي چې دواړو غوږونو ته ګوتې کړه او په چیغو چیغو وژاړه. موږ ټول پسې خفه یو، خو صبر به کوو رحیم دادا. له زړه نه څه نه جوړېږي. ډېر بې وسه او بې کسه بني ادم و. ما ته په ټول عمر بده خبره نه وه کړې، خو زه دومره بدبخته یم چې هغه وروستی دیدن یې هم نشم کولی. بس دعا ورته کوه، الله تعالی دې هغه دنیا جوړه کړي. موږ ته پکار ده چې له دې وروسته احتیاط وکړو، که نه کرونا به داسې ډېر انسانان رانه یوسي. د بابا اسلام مړی به لکه بې کوره او بې اوره مسافر داسې ښخېږي. دا ده چې که نو زما زړه هېڅ نه مني سمندره. بس خپل کور کې دعا ورپسې وکړه، څه چې په قسمت کې لیکل شوي بله نه کېږي. اوهو، دا وینې ولې توی شوي دي؟ خدای مکړه څوک خوږ شوی نه وي. فاطمې، وا فاطمې! دادی درغلم جان داده، ولې داسې وارخطا چیغې وهې؟ د دروازې په خوله کې وینې ولې توی شوي دي؟ وی جان داده، ما ویل چې وینې به پاکې کړم، خوله یاده مې ووتې او دا دې اوس تا را په یاد کړې. نورې خبرې پرېږده، زه راته ووایه چې څه شوي. زموږ له دروازې سره څوک ژوبل شوي چې وینه یې پر ځمکه پراته ده؟ ارامه اوسه، درته وایم یې، دومره مه وارخطا کېږه. د امید پزه وینې شوې وه. څه؟ د امید پزه وینې شوې؟ اوس څنګه ده؟ وینه یې ودرېده که لا روانه ده؟ نه نه، اوس ښه دی، وینه یې وختي درېدلې. اوه، شکر چې ښه شوی دی. زه دې وارخطا کړم. ته لږ اوبه راواخله چې دا وینه له دروازې څخه پاکې کړم. سمه ده.
دا دې راوړم یې. ودرېږه فاطمې، لومړی دا راته ووایه د امید پزه ولې وینې شوه؟ لمر وهلی و، ټوله ورځ په سره لمر کې تېره کړه. فاطمې هر څه ستا د لاسه، ولې په دومره ګرمۍ او تیز لمر کې بهر تېلېږي؟ وی جان دادا، ما مه ملامتوه، خپله یې په ځان کړي، ما هېڅ کار پسې م نه دی لېږلی. نو لمر ته یې څه کول؟ امید زما د اجازې پرته په خپل سر بهر ته وتلی و او د کلي په میدانۍ کې په ساعتونو ساعتونو سره لمر ته لوبې کولې. هی دا هلک ډېر شوخ دی، یوه چاره یې باید وکړم. وی دا څه وایې؟ څه چاره یې کوې؟ د سبق چاره یې کوم. که امید او زرغونه دواړه په سبق باندې بوغ نه شي، لوی سرخوږی به راته جوړ کړي.